بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن زما دا ویډیو د پښتنو په تاریخ باندې ده. تاسو دا ویډیو وګورئ، تاسو به د دې نه ډېر زیات عبرت واخلئ. د پښتنو خو 3000 کاله مخکې تاریخ دی، خو چې دې نه بعد کوم حالات پښتنو سره شوي دي هغه تاریخ زه تاسو ته وړاندې کوم. راځئ چې دا ویډیو وګورو. پښتانه جنوبي او مشرقي افغانستان او مغربي پاکستان کې آباد دي. د دوی زبان پښتو دی او یو وړوکی اقلیت ترې پرېږده نور ټول سني مسلمانان دي. مقامي پښتانه شمالي مشرق کابل او شمال مغرب کې هرات نه تو راتو علاقه کې پراته دي. دا په مشرق کې دریای سند پورې پراته دي او په جنوب کې ایرانی تختې نه سیپي پورې، سیپي نه کوټه پورې او کندهار پورې یو لکیر باندې پراته دي. مومند وزیر، سلیمان خېل او اچکزی پښتانه قبایل په بین الاقوامي باونډري باندې خواره دي او دوی زیاتر په غرونو باندې آباد دي. د دې نه علاوه پښتانه په هندوستان کې بعضو علاقو کې رامپور یعنی روهیلا او بمبئی ښارونو کې اوسېږي. په 1984 کې پښتو ویلو والا آبادي تقریبا 2 کروړه وه. په دې کې 1,10,00,000 پاکستاني وو او 90 لکه افغانیان شامل وو. پښتانه مخکې 200 کالو نه په دې حته آباد دي. 1981 نه شروع شوې خانه جنګۍ په وجه 100 لکه پښتانه د مهاجرینو په طور پاکستان ته لاړل. د جنګ نه مخکې د افغانستان پښتنو آبادي 50% نه د 60% پورې وه. په افغانستان کې نور قومونه چې پکې هزاره، تاجک او ازبک شامل دي آباد دي. د پاکستان نه د بنګلادیش جدا کېدو نه پس پښتانه د پاکستان دویم نمبر باندې قوم ګڼلی شي. د 1981 مردشمارۍ په مطابق ملک 14% خاندانونه پښتو ویلو واله دي. پښتو ویلو واله په غټه سطح چې د هغوی په تلفظ کې فرق دی نو هغه جنوبي مغربي یا کندهاري پښتو او شمالي مشرقي یا پیښوري پښتو ده. په افغانستان کې 2 غټ زبانونه پښتو او فارسي ویلی کېږي. افغانستان مشرق ایران او مغربي هندوستان په علاقو جنګونه کړي دي. په دې وجه نن پښتانه جدا ډلو کې شوي دي. د هغې وجه دا ده چې په دې علاقو کې طاقتور حملورو ایرانی، یوناني، هندو، ترک، منګوله، ازبک، سیک، برطاني او روس بادشاهانې قایم کړي دي. د پښتو لومړی تاریخ 982 عیسوي کوه سلیمان کې د اوسېدو افغانیانو حواله ورکوي. دوی په محمود غزنوي پوځیانو کې شامل ښکاره شو. تقریبا 300 کالو نه بعد افغان بادشاهانو په خپله دهلي کې حکومت سنبال کړ. پښتنو علاقو کې د برطانیې مداخلت ځکه راغی چې پښتنو د هندوستان حکومت بچ کولو او د روسیانو لښکرو په جنوب باندې د راتللو لارې مخنیوي کوششونو نتیجه وه. په 1880 کې دویم انګلو د افغان جنګ نه بعد افغان حکومت هندوستان ته د تلو ټولې لارې کنټرول انګریزانو ته یې حواله کړو او په 1893 کې ډیورنډ لاین مقرر کړ. اوس دا یو بین الاقوامي باونډري ده چې پښتانه یې په 2 ملکونو کې تقسیم کړل. پښتانه ډېر د رواج په مطابق مهمان نواز خلک دي، ځکه د دوی حجرې ډېرې مشهورې دي چې پکې د کلي خلک، مسافر خلک او میلمانه پکې حضور کېږي. ښځې د اسلامي پردې پابند وي. په معیشت کې تجارتي، زراعت او ځناور یعنې ګډې بیزې، د پیو مالونه ساتل، چرګان، اوښان، خره او آسونه زیات مشهور دي. د دې نه علاوه د میوو باغونه، سبزیانې هم مشهورې دي.
په 19مه صدۍ کې پښتنو د انګریزانو سره جنګ کې یو طاقتور جنګیالین په طور مشهور شول. د روس د جنګ نه علاوه نورو خانه جنګیانو کې د پښتنو د ژوند تېرولو او کاروبارونه درهم برهم شول. په موجوده حکومت کې چې 24مه صدۍ ده، په افغانستان کې یو اسلامي حکومت دی. دا د پښتنو یو مختصر تاریخ. ناظرین، دا ویډیو تاسو وکته، امید دی چې دا به ستاسو خوښه شوي وي. انشاءالله بلې ویډیو کې به بیا ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.